زما عزتمندو نن درته د شوال د میاشتې یوه ډیره طاقتوره وظیفه او اسم اعظم بیانوم. دا داسې اسم اعظم دی چې کوم بنده هم د څه دپاره د دې اسم اعظم د وظیفه وکړي، د کوم مراد دپاره یې وکړي، د کوم حاجت دپاره یې وکړي، برابره خبره ده که دغه حاجت ناممکنه حاجت ولې نه وي. کریم رب به د دې انسان دا تمام حاجتونه پوره کړي، مشکلات به آسان کړي، او چې کوم مراد او تمنا او خواهش د په زړه کې وي الله جل شانه ورته دغه مراد تمنا او خواهش پوره کړي. زما عزتمندو دا داسې وظیفه ده، د اسم اعظم دا خاص وظیفه دومره اثر او تاثیر لري که یو فقیر هم دا وظیفه وکړي نو کریم رب به دومره مالدار کړي او بې پناه مال او دولت به الله جل شانه ور نصیب کړي چې د نورو خلکو دپاره به یو سبق وګرځي او بیا به د نورو خلکو سره مدد کوي. زما عزتمندو خوش نصیبه دی او خوش قسمته دی هغه انسان چې څوک دا وظیفه وکړي. پکار د زما عزتمندو چې د شوال په دې بابرکته میاشت کې مونږ د اسم اعظم دا خاص وظیفه ضرور به ضرور وکړو، ځکه چې دا میاشت د حج په میاشتو کې شامله ده. زما عزتمندو دا دومره آسان عمل دی چې دا تاسو د خپلو مصروفیاتو سره سره کولی شئ. یعنی دومره آسان عمل دی چې تاسو څه کار هم کوئ، دکان کوئ، پټي کې یئ، کم ځای کې یئ، څه کار هم تاسو کوئ نو دا ورد وظیفه تاسو کولی شئ. زما عزتمندو چې کوم بنده دا عمل وکړي، دا وظیفه وکړي، الله جل شانه خپل خاص رحمتونه په دې بنده باندې په دې انسان باندې را نازلوي او خاص برکتونه ورته الله جل شانه ورکوي. زما عزتمندو د شوال دا میاشت د اسلامی کال 10مه میاشت ده، یعنی اسلامی میاشت کې دا 10م نمبر میاشت ده. په دې میاشت کې خلکو ته د حج او د روزو ترغیب ورکول کیږي. په دې میاشت کې زما عزتمندو 6 روزې نفلی نیول په حدیث پاک کې راځي چې چا د شوال د میاشتې یعنی د وړکوټي اختر د میاشتې 6 روزې ونیوي، د وړوکي اختر نه پس 6 روزې ونیوي، برابر خبره ده. زما عزتمندو په ټوله میاشت کې که یو روزه نیسئ که په یو ځای نیسئ نو تاسو ته اختیار دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې کوم یو مسلمان د ورکوټي اختر په دې میاشت کې 6 روزې ونیوي الله جل شانه دته د ټول کال د روزو برابر ثواب ورکوي. زما عزتمندو یو کس ته هغه هر کال د رمضان المبارک روزې هم نیسي او بیا ورسره د شوال د دې میاشتې د 6 روزې هم نیسي نو الله جل شانه داسې ذات ته په قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمای من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، چې چا یو نیکی وکا الله جل شانه ورته یو نیکی یو په لس باندې برابرای. نو زما عزتمندو 10 روزې د رمضان مبارک شوي او 6 روزې ورپسې د شوال د میاشتې شوي نو زما عزتمندو چې دې ته تاسو په 10 کې ضرب ورکړئ نو دا به 360 روزې شي. نو لہذا زما عزتمندو دا دواړه قسمه روزې نیول د ټول کال ثواب الله جل شانه دې انسان ته ورکوي. یعنی مطلب دا دی زما عزتمندو یو کس ته هغه هر کال د رمضان المبارک مکمل 10 روزې هم نیسي او ورسره د ورکوټي اختر یعنی د شوال په د میاشت کې ټوله میاشت کې 6 روزې هم برابرای نو دته الله جل شانه د ټول عمر د روزو نیولو ثواب ورکوي. زما عزتمندو د شوال د میاشت داسې مبارکه میاشت ده چې په دې میاشت کې نکاح کول دا یو سنت عمل دی. لہذا زما عزتمندو که څوک نکاح کول غواړي، واده کول غواړي نو پکار دی چې شوال په دې میاشت کې د نکاح وکړي او واده دی وکړي. دغه رنګ زما عزتمندو د شوال داسې مبارکه میاشت ده چې دا د حج په ایامو کې راځي، د حج په میاشتو کې شامله ده. یعنی شوال، ذوالقعده او ذوالحجه دا 3 میاشتې دا د حج دي. زما عزتمندو پخوا به خلک پیدل په سفر باندې تله د حج دپاره او 3 میاشتو کې به هغوی رسېدل نو په دې میاشت کې به هغوی نیت او اراده کوله او روانګي به کوله نو دا میاشت هم د حج په میاشتو کې شامله ده.
د دې وجنه زما عزتمندو د میاشت یعنی د وړو کې اختر د میاشتې ته د شوال د میاشتې ته د حج میاشت ویل کیږي نو لہذا زما عزتمندو د شوال ذوالقعده او ذوالحجه دا د حج میاشت دي دا شوال میاشت هم پاغه کې شامل ده او بیا تاسو ورکه د اسم اعظم د وظیفو کې ان شاء الله تعالی د دې چې کوم فضیلت ته د دې چې کوم برکات دي د دې چې کوم اثرات دي دا به نور هم سیوا شي نو زما عزتمندو دا کوم وظیفه دا کوم یا بهترین عمل له تاسو ته د دې ترتیب او طریقې کار بیانوم د دین مخ کې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست ده کچره زما چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړئ نو ویني برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي زما عزتمندو زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانت نور خل الفاظ منشن کوي ولیکي د لپاره چې مالا حوصله افزایی ملایويږي او نو ډېر خل وظف زتا ستا په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما زما عزتمندو دا کوم عمل چې زتا ستا بیانوم دا کوم د اسم اعظم د وظیفه چې زتا ستا بیانوم دا ډېر خاص عمل دی ډېر خاص وظیفه ده چې کوم یو انسان هم دا وظیفه وکړه دا عمل وکړو د پجون کې الله جل شانه عظیم شان انقلابات راولي د دې وظیفې نه پس چې دا بنی آدم کوم دعا هم غواړي الله جل شانه به قبلي کوم حاجت طلب کوي الله جل شانه به د حاجتونه پوره کوي چې کوم قسم لا مشکلات او پریشانو کې دی راګیر وي دا غرانګه زما عزتمندو الله جل شانه بدتا دغه مشکلات او پریشانو نه د وتلو ذریعہ پیدا کی او اسباب مهیا کی زما عزتمندو بے پناه مال دولت او غم د حلالو الله جل شانه بده انسان ته ور نصیب کی زما عزتمندو دا اسم اعظم وظیفه ده چې دا تاسو په هر حالت کې کول شي په هر ټیم کې تاسو ویل شي نه د دې لپاره مکروه ټیم شرط ده نه د دې لپاره او 10 شردام شرط بلکې زما عزتمندو هر ټیم کې تاسو دا وظیفه کول شي که تاسو دکان کې هم کول شي که تاسو زمینداری کوي نو هم کول شي چې کم ځای کې یا کم عمل هم تاسو کوي تر دې پورې چې تاسو پملاسته باندې پناسته باندې په هر حالت کې تاسو دا عمل کول شي او زما عزتمندو دا عمل کم دی دا عمل دی چې د جنت خزانه ورته ویل کیږي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم زما عزتمندو دا روزانه 313 مرتبه 314 پیره بتا سوللی مخکې ورستو بترینا درې پیره درود شریف لولای زما عزتمندو دا ډېر پاورفل او طاقتور اسم اعظم دی د دې حواله سره ما تاسو ته مخکې ویډیوز کې هم خبره کړې و ډېر بهترین عمل ډېر مجرب عمل دی په خپل هم کوي خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقه جاریه په نیت سره شیر کوي ملاوي ګم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه ترا کوي د لوی الله پامان